الحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات العلى الحمد لله الذي يسبح له الأرض وما تحت الثرى الحمد لله الذي يسبح له الجبال وما في الجبال الحمد لله الذي يسبح له النجوم في أبراجها الحمد لله الذي يسبح له البحار في أمواجها الحمد لله الذي يسبح له الأشجار بغير لسان الحمد لله الذي يسبح له الحيتان بلغتها الحمد لله الذي يسبح له الأجنة في بطون أمهاتها الحمد لله حمدا كثيرا مدبرا كما أمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يؤتي الحكمة من يشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الكلام كلام الله وخير الناس بعد النبيين من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ہر مسلمان کا یہی مسلک یہی ایمان ہے منکر ختم نبوت منکر قرآن ہے تام ہے قصر نبوت بر محمد بالیقین بعد ازو دعوی نبوت شیوے شیطان ہے از گہے از ذوق و شوق و سوز و درد میں شناسی عصر ما باما چکرد عصر ما راز ما بیگان کرد از جمال مصطفیٰ بیگان کرد پڑیوا دخپل عمل کی دو وجود وینکت تیل کی ستاد پار تیار نشتے ہر وطن در لگلزار دے زان پا درس کی د پاکانو خاور خس کا د گنگوٹ پشان د سٹو غنڈان پریدا د بورا پشان د گل پخوا کی کینا پر بغشد کی کرو خندان پریدا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال محترم حاضرینو دانن ډیرا بابرکتا مبارکا د خوشالو ورځ ده چې دلته کې هغه علماو د صحای ستو ختمونه کړی دي د بخاری شریف ختم ده د حفظ او د ناظرو ختمونه شوي دي د ټولو ناول دا کم طلبا چې فارغ شوي دي دای ته چې کم دی نو هغه موږ مبارکبادي پیش کوو د دې استادانو ته د دې والدینو ته د دې رشتہ دارو ته د ټول مجلس ته دیتا دا ختم بخاری مبارک حلیم گل شاعر وہی کنا شاہ مبارک تے ختم د بخاری
تا ورپسې کړې ده او مسافري شه مبارک ته ختم د بخاري نو الله دې د بخاري دا ختمونه هغه دې ته مبارک کی ګوره کوم آیات کریمه چې مالوسته تاسو په خدمت کې الله فرمایي یؤتی الحکمت من یشاء الله ورکی حکمت هغه چاته چې چاته رضا وشي نو حکمت نه مراد څه شی دی علم دی علم د قرآن او علم د احادیثو اشاعر وی کنه حکمت ورکوم هغه چاته الله وی حکمت ورکوم هغه چاته چې شي زما رضا نو بس درک الله درک خه حکمت کل ګلانو او د دین د پتنګانو دورامو مبارک شه نو الله فرمای یوتی الحکمت من یشاء الله ورکی حکمت هغه چاته چې چاته رضا وشي الله هغه چاله علم ورکی هغه څوک د خپل کتاب ته کینی هغه څوک د خپل قرآن او د احادیث عالم جوړی چې چاله الله وغواړي اشاعر وی کنه پارسیبان این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشنده دا نیک بختی دا خوشبختی دا خوش قسمتی دا د مټو په زور هم ناصلیږي چې چاله الله ورکوي بس هغه لی ورکي چاته چې الله وغواړي هغه لی ورکي څوک چې الله ته محبوبي هغه له الله دا ورکوي نو الله فرمایي چې الله ورکوي حکمت هغه چاته چې د الله رضا وشي او چاله چې الله ورکه حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاله چې الله ورکه حکمت نو دل الله ورکه خیر کثیر درود شریف وایي دل الله خیر کثیر ورکو او دې ته الله خیر کثیر وي خدای علم ته خیر کثیر ډیر خیر ته وي دا ولي وته خیر کثیر وي دا میراث د انبیاء دی دا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والتسلیم میراث ته الله وته خیر کثیر وي ها ډیر خیر وته وي او پن اخلی د دینا مگر د عقل خاوندان د علم نه د قرآن نه د عقل خاوندان پند اخلی پارسیبان وی اگر صدباب حکمت پیش نادان بخوانی آیدت بازی چدر گوش کسل باب د حکمت د علم دا دیو کمکل د ناپوه پاگل لیونی او سټوپډ مخه ته ولول هغه ته ودا یو ټوک ښکاریه بخان دی وسرته وتا هغه چې کم دی د علم هغه بابونه بیانوا د قرآن او د حدیثو ذکر کوا اب ور پورې خان دی هغه غټایټ چې کم دی مساټیر هغه قرآن پورې خان دی ایو د ایوب په دور کې هغه چې کم دینو یو ایمنیو ډیر غټ زناورو اپاسې دو قرآن کریم تو اشارہ اکڑاوی دس از اے اولڈ بک یہ ایک پرانی کتاب ہے دا حضور کتاب دے غزڑی کسی دی نو قرآن گورا دا بعضی سیزونا زاڑ خون کئی او بعضی نوی خون کئی دین نوی خون کئی کیا نا زوڑ خون کئی دین زوڑ قرآن زوڑ احادیث زاڑو مور پلار زاڑو خون کئی نور د دنیا بنگلې او کوټه او ګاډي او لارې موټرې دا کنه وی شنو خبره ده نو د دې وجنه دې ته الله خیر کثیر وي او منحصر کو په خپل رضا پورې چې دا ګوره د موټو په زور نه حاصلېږي یو سړی کوي دی طاقتور دی الله یوتی الحکمت من یشاء
ورکوي هغه چا ته رضا وي که یو سړی وایي زه طاقتور یم زه یې د مټو په زور حاصلوم. نه یو سړی وایي ما سره پیسې دي زه پیسې ورکوم علم حاصلوم، دا په پیسو هم نه حاصلېږي. یو سړی وایي زه بادشاه یم زما زوی دی چې کوم دی عالم شي، هم نشي کېدی. نه زما کوم اوچت دی، زه خانداني ما، زه ډېر اصیل یم، په دې هم نه کېږي. زه ذاتي یم، اوریجنل یم، دا زما کار دی. دا خو د کم ذات والا او شی نه دی، دا خو ذات یا نه، دا په دې هم نه نه دې دپاره به څه کوئ؟ محنت کوئ. ځکه وایي که نه العلم فی جوع وذل وبعد من الآباء والاهل والوطن. علم په لوګه کې دی، علم په تنده کې دی، علم په لرېوالي د وطن کې دی، علم په لرېوالي د مور او پلار کې دی. د دې دپاره به د استادانو خبرې وړې، خدمتونه به کوئ، محنتونه به کوئ، شپې به روڼئ. من طلب العلا سهر اللیالي. څوک چې لوی مقام غواړي، علم غواړي، نو شپې به روڼئ. وایي که نه چې خوب کوي خاورې به یوسې، لیلا د هغو چې شوګیرې ورته کوي. من اکثر الرکات حرم المراد. اوس طالب دی او د ورځې د شپې ودی، ما بس خپل منزلي مقصود ته ورسي. محنت پکای، لوګي به تیرای، تندې به تیرای. دا نه چې ما خو نن ریجې وخوړلې دي، 2 ورځې مې ریجې وخوړې، نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې. امام بخاري رحمت الله علیه اوس ختم به کوي در شیخ صاحب، هغه یو هفته واښه خوړلي دي. دا په تکلیفونو حاصل شوی دی. نو او بل د مټو په زور نه کېږي، په طاقت نه کېږي، په قوت نه کېږي. او پن نه اخلي د دې نه مګر د عقل خاوندان. عقل خاوندان چې کوم دی هغه د دې نه پند او نصیحت لري. د دې قدر هم هغه چې کوم دی عاقلانو عقل والو سره ناقدره پسې پوهېږي. قدر زر زرگر شناست، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناست، قدر عنبر عنبری. د زرو په قدر زرگر پوهېږي، د ګل په قدر بلبل پوهېږي، د عنبرو په قدر عنبري پوهېږي، د ګوهرو په قدر ګوهري پوهېږي. د دې وجې نه هغه چې کوم دی ځکه الله وایي چې دا حکمت الله ورکوي هغه چاته چې چاته رضا وشي. اوس ګوره الله چې دا کم دلته فارغېږي دی له الله تعالی هغه علم ورکو، نو اوس په دی باندې هم ذمهوارۍ دي، بھائی دی به وځي په دې وطن کې به خورېږي. او دغه رنګې